السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه. له تاسو څخه هیله کوم چې تاسې په دې چینل کې راسره ګډون وکړئ. نو یو ځل بیا حاضر شولو د لسو نویو لغتونو سره چې زیات مهم ایډوانس ورډز دي. تاسې باید په دقت سره واورئ او ځای کې او د ځان سره یې په یوه خپله کتابچه کې نوټ کړئ. او زه امید لرم چې تاسې به مخکې لغتونه لوستلي وي. نو زما یوټیوب چینل کې در سره هم ګډون وکړئ. انشاءالله هره ورځ لس لغتونه ایډوانس ورډز چې زیات مهم دي تدریسیږي. نو موضوع پیل کوو. کمپرومایز means روغه جوړه کول. صحیح ده؟ کمپرومایز روغه جوړه کول. comprise means شاملول. comprise شاملول، شامل کول. صحیح ده؟ The next word is compute. compute. compute means شمارل. شمیرل یا شمارل. صحیح ده؟ یو شی شمارل. compute شمارل. conceal means پټول یا غیب کول. conceal. conceal. more like concede. concede means منل، منظور کول. صحیح ده؟ یو شی منظور کول یا منل. concede. concede منل، منظورول یا منظور کول. The next word is conceive. conceive has two meanings. The first meaning is pregnant یعنی حامله کېدل. The second meaning is فکر کول، تصور کول. صحیح ده؟ او بل دی concentrate. concentrate means متمرکز کول. صحیح ده؟ متوجه کېدل. concentrate. concentrate متمرکز کول، متوجه کېدل. The next word is concern. concern has two meaning also. The first meaning is concerned علاقه درلودل. صحیح ده؟ یعنی عرضی درلودل یا علاقه درلودل. د بل معنی چې ده the second meaning is اندېښنه. صحیح ده؟ بل conclude پای ته رسول. صحیح ده؟ سر ته رسول. conclude. conclude means پای ته رسول. adjust means برابرول، سمول. adjust برابرول یا سمول. نو دا ګرانو زده کوونکو د انګلیسي خپرونه چې موږ په ده کې یو ځل بیا لس لغتونه وویل. تاسو کوشش وکړئ چې تر بلې خپرونې پورې دغه کلمات، دغه لس لغتونه د ځان سره ولیکئ او پر دې باندې make much more sentences you can do as possible as you can do. یعنې زیات دې باندې زیاتې جملې جوړه کړئ تر څو تاسې وکولی شئ انګلیسي مو ښه شي. صحیح ده؟ نو زما چینل کې در سره سبسکرایب کړئ. ومن الله توفیق.